السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بل الله ښه راغلاست. په دې هیله چې دنیا په هر ځای کې یاست روغ به یاست. نو بیا هم د کندهار ښار راوتلی یم دغه د سبزي یا د ترکاري او د میوې مارکېټ د دغه بازرجي بابا ګړی به دلته وګرځېږو. دا هم ښه بیروبار ځای دی، نو تاسې بیا هم راسره ووینئ. راځئ نو. ښه انار دي والله. سلام علیکم. سعودي کارټون ده. سوی کارټون ورکړی دی چې موږ ونه خور یعنې په 7 ګاډیانې والله. ډېر ښایسته انار نه دي ماشاءالله. وانه من په څو؟ من په 700. په څو؟ په 700 ده. ته هم نه خبر. دا وخت نو بس موږ د افغانستان چې کوم شیان دي هغه ډېر کم وي. سره انار خو هغه ډېر ښایسته دوکان دی دا چې صاحب ماشاءالله. هغه ډېر انار دی. دلته هر قسم فرقونه دي. ټول دی روان. هغه مشوره وه. او 6000 کړی نه خبره. بس دلته میوه او دا شیان خرڅېږي، ترکاري و قسم قسم شیان دي. مخامخ د معلوم دی نو چې سم دې ووینئ که یا څورمیانو شیان هم راواخلو. سلام علیکم. څنګه یاست؟ خیرات دی؟ په خیر یې؟ میان په څو دي چاریاک؟ کم هغه په 50 دي که دا؟ دغه یو چاریاک راواخله. صحیح. کم په 50 دي؟ هغه کلک دی. خراب. ترکاري مرکز دی کندهار. موږ هم دلته راځو کله کله سودا کوو. بس پی نیم من به راواخلو. Dua tua deh caranya. Deci că e. Deci că e că e, așa? Ca basta e cât tua cearea. Dar dua cearea că de ce să e? Ia, gauri baș څکو. ها؟ شیر را سره وړي خو نیم من رومیان دي 2 دانې کډوان دي. ها؟ ها؟
بیخي ډېر نه شو 2 چارياکه دا به صحیح فون ډېر کړو شو نفس په مخ راوکاږي هغه 12 به دې ورکول هغه یو څه سره رامجان هغه والله بیا خیر راپورته ماته تیر دی وینې زه به چیش کوم بس ټول هر شی پیدا کېږي وینې ترکاري باغ او میوه او او سر کې ستا بیا بیا راوه دلته بیخي تازه خلاص کوي خوند یې څنګه ده دیوالونه یو دانه که ته ځینې راخې درواخ ښه کشنۍ دانه ځناور مرخصن به بنادی خورا یه شایسته تازه دی داره کم ځای دی موږ باب مخلطه کتوري هغه ځای نشته باندې وای هغه داس خوندوره زردکه ده ښه ډېره خوږه ده لاره ډېر ګونه لمر هم مخامخ ده راځه بوډا اوس نو چې دی د زردک سیزن دی ښه په ژمي باندې اوس شرط یو رقم مربا ده چې موږ ټول پخوو چې هغه هم ځینې پخه کې بیا ډېر خوند او ګوبۍ هم د ښه پرېمان ټول مې کلیر شوی دی ته ونه وي ټول ګام واچوئ ښه د دې خوا کې انار بس نو بالا د لاندې موسم هم دی څو ورځې بعد به لاندې کوو درته و داسې وساتې نو بیا ښه چاغېږي نو زه به بالا سودا مو وکړله په اندازه نور به ځي نو راوختلو بېرته د حضرتجي بابا سره ووتلو بېرته روان یو د کور خواته جاده به ما در باندې ووینم چې دا کیسې دي په جاده کې اوس نو حضرتجي بابا د ترکارۍ یا د تازه میوې مارکېټ مې در باندې ولیدی دا وضعیت یې پکښې کې نو موږ هم کور ته روان یو نو سبا له خیره سره ځمه په زویا پسې زویا راولمه بیا به له خیره سره دی سفر در کړو د کابل کندهار د لویې لارې نو تر سبا چې بیا زویا راولو د الله په امان ښه وخت